د یو مرکې په پیل کې مې د طالبانو حکومت له مرکزي وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د دوی خبرګونو پوښت او دا چې ولې افغانان هیواد پرېږدي او په سختو لارو بهر ته درومي. افغانستان کې انساني قاچاق ته بالکل اجازه نشته او اسلامي امارت ډیر جدي دی دغه چا په وړاندې چې قاچاق کوي. نو قاچاق خدای دې په غیر قانوني توګه افغانان انتقال سي دي باندې او په قاچاقبرانو ته په لاس کې ورکړل څو ور افغانان د دې قربان نشي. خدای انساني قاچاق تل د افغانستان له پوله دی باندې سوی ده. موږ کوم دریاب سره پوله نه لرو چې په دریاب کې دینه کار واخیستل شي قاچاقونه یا زموږ سرحداتونه کوم سرحداتونه چې موږ موظفین لرو په وار موږ انساني قاچاق مخه نیولې ده. یعنی کوم کنټرول چې اوس موجوده د اشغال په زمانه کې نو آزاد قاچاق کېده نو اوس وزارت کنټرول د ولې ناسم کودل کی. خو مجاهد صاحب د رپورټونو شته چې د افغانستان په داخل کې دغه بهیر روان دی او حتی د قاچاقبرو دغه بیا چې یو څوک لیکدوي 2 برابر شوی دی وای. اصلي موضوع دا چې دغه قاچاقبران اوس نه دي جوړ شوی نه دغه باندونه اوس ایجاد شوی دا د اشغال تر سور لاندې وده کړې و زمينه ورته مساعده شوی او د قاچاق د پر پراخه زمينه مستناقه انساني قاچاق نه د هیروین قاچاق د پوډرو قاچاق د وسلې قاچاق د ټول په هغه کې ډیر ګرم بازار درلود. اسلامي امارت د ټولو مخه نیولې دا چې اوس قیمت 2 برابر شوی معنا دا چې دلته کنټرول موجود ده. اسانه تو قاچاق کول نه ځکه لوړیږي شي چې کم سی او کچې ټیټ سی قیمت لوړیږي دا په خپل د مخنیوي په معنا ده او اسلامي امارت ټول برخه متوجه ده قاچاق اجازه نه ورکړي هیڅ ډول قاچاق. نو بیا ولې دغه قاچاقړونکو په مرسته د انسانانو قاچاق زیات شوی دی؟ مثلا خلک ډیر اروپا ته را درومي دلته او په ناقانونه توګه یو څوک راورسېږي له افغانستان نه معنا دا چې دغه قاچاقبر فعال دي او خلک لیکدوي. نه دا څنګه ده ما ولې د مختلف همسایه هیوادونو د مختلف دغه دروازې ډېری کنټرول نه دي. همیشه افغانان د مرزي په پلمات په نور مختلفو بانو له پول نه خواته دی خواته هیوادو ته ځي او موږ ویل چې قاچاق تر سره کېږي د باندې لمرزون د افغانستان کې دی چې وي افغانستان کې د اجازه نه ورکوي. افغانان خو څوک تړلې نه چې کوم هیواد په سفر نه کوي د مزدوري په پلمازي د مرزي په پلمازي ایران سره موږ پول د کنټرول نه دي اسناد کله د اسناد دلار هم ست پیاوړي د پاکستان سره موږ هم داسې لارې لرو کله چې الته لار سره یې نه یو خاطر قاچاقبر په منګول کې غورځي او قاچاق کیږي دا وستون زده افغانان د دې ډیر قرباني دي په افغانستان اسلامي امارت په دې کې خطر نه لري ځکه چې دا کار د افغانستان د پولو دی باندې. نو تاسو حکومت په دې برخه کې څه کړی دي چې دغه کسانو شمیر کم شي چې له هیواده تختی؟ تاسو خو دا منئ چې له افغانستان خلک درومي نو دلیل څه دی؟ حتمن به یو څه چې خلک مونږ ته په پروګرامو کې هم وایي چې وایي بیکاری ډیره د خلک کار غواړي مثلا د ډوډۍ پیدا کولو لپاره غواړي چې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي په افغانستان کې د امکانات کم دي او حتی د خپل نجونو د زده کړو لپاره هم چې امکانات نشته دوی بهر ته درومي. څه کوي تاسو چې دا خلک مجبور نشي هیواد پرېږدي؟ اسلامي امارت هڅه په اول ورځ کې دا داسې عمومي عفو وسو ډیر لوی او جهاد چې موږ سره په جنگ لګیاو د خپل هیواد سره په جنگ لګیاو او تعفو سم معنا دا وسو کوي په افغانستان دی باندې ونوځي هغه وخت امریکانو الوتکې درولې خلک استلو تشویقول د افغانستان دی باندې دام دغه قاچاق برخه و د زمينه مساعده ول دا وسم په همسایه هیوادونو کې بهرني سفارتونه خلکو ته دعوت وکړي د ایمیل لار نه توایز موږ تاسو اروپا ته ولو امریکا ته مولو په ډېر اسانه مولو یعنی په دې کې لوی هیوادونه لاس تري او په خپل اروپایانو امریکایانو کې لاس تري خلک یې خپل تشویقول غواړي. موږ هڅه کړې ده اوسنۍ اقتصادي وضعیت په افغانستان کې په ډېر هیوادو کې داسې نه ده بیکاری به وی ولې کچې اوس ټیټه شوې ده ساته د کار لوړه شوې ده بعضی پروژې شروع شوي دي بعضی کارونه پیل دي ان شاء الله د قاچاق مخنیوي به مو کې د بیکاری مخنیوي به